آریانا افغان ترک د عالی لیسې د زده کوونکو د فراغت په 14مه دوره کې له دغه لیسې څخه شپږ اویا تنه فارغ شول. دغو زده کوونکو په یاده لیسه کې له اووم ټولګي څخه تر 12مه پورې روزنیزه دوره ترسره کړې ده. د دغه لیسې عمومي اول نمره سید حلیم د پنجشنبې په ورځ د فراغت په مراسمو کې وویل چې ځوانان د هیواد پر وړاندې مکلفیتونه لري او باید سرته یې ورسوي. وظیفه ما برای کشور این است که ما این از فقر و بیسوادی و غیره بکشیم. وظیفه ما برای کشوری است که این به بلندترین مقام در سطح دنیا برسانیم. باید ما این فکرهای کوچک دیگه او سپرتیم. ما باید فکرهای بزرگ کنیم. ما باید حتی بالاتر از تصور خود خیال کنیم. ورته وخت کې د دغه ښوونځي مدیر عبید دینلر وایي چې ښه شرایط کولی شي چې ښې نتیجې ولري. شریعت اگر شرایط برای اینا خوب شود حقیقتا بسیار ذکی یک دفعه دو دفعه درس میدید اینا یاد میگیرن. ماشاءالله بسیار ذکی هستن. ما اینا چیزی خود دیدیم. د ښاغلي دینلر په خبره د افغان ترک د لیسې فارغانو په هیواد کې دننه او بهر ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست اسدالله محقق له زده کوونکو وغوښتل چې ډېره هڅه دې وکړي څو ډېر څه زده کړي. ما از جوانای خود این طمع و توقع را داریم که اینا در کار خیر سبقت بکنند و پیش بروند و به تسخیر کائنات بپردازند. کار بکنند، پیکار بکنند، جهاد بکنند، اجتهاد بکنند، تعلیم بکنند، تحصیل بکنند، تحقیق بکنند، تدقیق بکنند و تسخیر کائنات بکنند. د افغان ترک لیسې له 13 کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې فعالیت کوي او تر اوسه ځنې په زرګونو زده کوونکي فارغ شوي دي.